قرآن کی اللہ وائی اذ قال ربک للملائکة انی خالق بشرا زیو بشر پیدا کو بل ځای کې الله وايي زه غواړم په مځکه کې د ځان دپاره خلیفه او نایب وټاکم زه د ځان دپاره یو خلیفه او نایب غواړم چې پیدا کړم فرشتې وایي یا الله موږ دې پیدا کړي یو موږ ستا ستاینه کړې ده ستا عبادت مې کړی دی ستا تسبیحات مې ویلي ان تر دې چې د سترګې د رب مطابق مې هم ستا د امر مخالفت نه دی کړی نو یې ولې پیدا کړی ته دا رقم بندگان پیدا کوي یفسدو فیها په مځکه کې فساد خپور کړي ویسفکو دماء او وینه وبهیي قتل عام کړي او موږ ستا هغه مخلوقات چې ستا تسبیحات وایو ستا تقدس بیانو ستا عبادت کوو ای الله موږ ستا د عبادت لپاره کافي نه الله څه ته وایي انی اعلم ما لا تعلم و الله تبارک و تعالی بخاری شریف کې او داود امام ابو داود شریف دا دواړو د واقعات اخیستل چې الله تبارک و تعالی فرشتو ته امر وکړي چې د ټولې مځکې څخه لږ خاور راجمع کړي دا مځکه څومره کمه ده سره ده توره ده شګنه ده ډبرینه ده ګرمه ده یخه ده مزاج هم لري یو اوبه لري یو خشک یو داسې یو داسې د انسان مزاجونه هم دغه رقم مختلف دي بعض خشک وي بعض ډېر نرم وي بعض همیشه خندر وي بعض بیا داسې عبوس قمطري را دا تدې پکې رالغښتې یو چا سره سمه خبره نه کوي دا د انسان په طبیعتو کې تفاوت او دغه رقم اختلاف پیدا کړی نو الله تبارک و تعالی فرشتو ته وایي چې خاوره راجمع کړي کله چې خاوره راجمع سول بیا دې خاوره خشته صبور ولید دا خاوره کې اوبه دومره ډېرې ولاړې وې چې دا خاوره لوشې وګرځېدې لۍ وګرځېدې بدبویه سول بیا داسې کلکه غوند سول لکه ګودړي رقم کلکه سول دا آواز رقم کوي بیا الله تبارک و تعالی د دې خټې څخه آدم علیه السلام دانچه تیاره کړه دانچه چې تیاره سول الله تبارک و تعالی روح پکې واچوي دا روح الله ته نسبت په دې وجې سوی دی چې الله تبارک و تعالی د تعظیم په خاطر د الله په امر باندې دته روح وجدي کله چې آدم علیه السلام د دې بدبوداري لۍ غوندې سرشناکه غوندې خټې څخه الله تبارک و تعالی پیدا کړي نو بیا فرشتو ته آدم علیه السلام ته سجده وکړه آدم علیه السلام ته د سجدې در مخه الله تبارک و تعالی د ده په دنیا کې چې کوم شیانو ته ضرورت و د خوراک د څښاک د ورځې د کاروبار د دې شیانو نومونه الله تبارک و تعالی ورښودل دا دیګ دی دا کلچغه ده او دا پلانکی دی دا پلانکی دا شیان چلوش نو د فرشتو یو مجلس و آدم علیه السلام هم دی الله تبارک و تعالی فرشتو ته وایي دا شیان نومونه وښیاست فرشتې ویل یا الله موږ خو ټول ورځ ستا په تسبیحاتو اخته یو ستا په ذکر اذکار اخته یو د دې شیان نومونه خو زموږ نه دي زده وعلم آدم الاسماء كلها الله آدم علیه السلام ته دا ټول نومونه وروښول فقال انبئوني باسماء هؤلاء د دې شیان نومونه راوښیه فرشتو ورته ویل یا الله موږ نشو کولی آدم علیه السلام ته وایي چې ته وښیه آدم علیه السلام دا ټول شیان وښول دا پلانکی دی دا پلانکی دی دا پلانکی دی الله تبارک و تعالی ورته ویل اسجدوا لآدم آدم ته سجده د شکر وکړي هغه زمانه کې را سجده د شکر جواز درلودی یو چا ته به سجده کوله کېدل اسجدوا لآدم آدم علیه السلام ته سجده وکړي فسجد الملائکه ټول ملائکو سجدې وکړلې الا ابلیس علیه اللعنه دا سجده نه وکړه سبحان الله علماء لیکي مفسرین لیکي ابلیس د الله تبارک و تعالی اوه لکه کاله عبادت کړی اوه لکه کاله ابلیس علیه لعنه د الله عبادت کړی لیکن کله چې تکبر وکړي حسد وکړي الله ته ویل خلقته من طین وخلقتنی من نار زه دې د اوره پیدا کړی یم اور جګ غورځي اور ښایسته دی دا دې د بدبوداره خټې نه پیدا کړی دی زه دې سجده نه وکړم دا ستا څنګه عدل انصاف دی العیاذ بالله چې ما زه ودته سجده وکړم الله وایي ځه اوځه زما د درباره اوځه تا زما څخه بغاوت وکړي زما د حکم څخه سرغړونه وکړه ځه زما د درباره ووځه پر تا دې لعنت وي د یوم قیامت ته ورځ هغه اوه لکه کاله عبادت یې په هېڅ څه ورنه تکبر دومره بد شی دی وایي آدم علیه السلام چې کله الله تبارک و تعالی سره برابر کړي فرشتو سجده ورته وکړل بیا آدم علیه السلام پر لا باندې الله تبارک و تعالی خپل د قبضه قدرت لاس تېر ټول مخلوقات پیدا سي د قیامت پورې چې څومره مخلوقات د انسانیت په شکل کې دي ټول وغوړېدل
خو باز دا رقم اخواته و باز دی خواته هغه جهنمیان و دا جنتیان و الله دې موږ په جنتیانو کې حساب کړي. یو مخلوق دا رقم و چې د دې سترګو منځ کې سپین رون نشان آدم علیه السلام ته ډېر خوند ورکوي. فرشتو څخه آدم علیه السلام پوښتنه وکړه دا څوک دی؟ ده ورته ویل دا ستا په زامنو کې یو کس راځي د داود علیه السلام په نامه باندې ډېر ښه اواز وي. آدم علیه السلام د دوی خوند وکړي ویل عمر یې څو دی؟ هغه عمر وشوی. هغې ورته ویل زما د عمر څخه 40 کاله درته ورکړه. آدم علیه السلام ورته ویل زما د عمر څخه 40 کاله درته ورکړه. په دا وخت کې د ټولو مخلوقاتو تقدیر نه وي. قدر الله مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنه. الله جل جلاله د مځکې او د اسمان د پیدایش څخه 50,000 کاله مخکې د بندګانو تقدیر لیکلی. 50,000 کاله مخکې د خپلو بندګانو ټول تقدیر لیکلی. دومره به دې ژوند وي، دومره به اوسېږې، دونې اوبه به دي، په دا ځای کې به دې هستوګن وي، د دې ښځې سره به دې واده وي، دغه رقم به دې اولاد وي، بس بیا به ځې ختم، نور ژوند نه لرې، ابدي نسته، ابدي ژوندون نسته. وایي د ټولو مخلوقاتو تقدیر الله تبارک وتعالی په دې ځای کې نه وایي کوي. مخلوقات چې پیدا سو آدم علیه السلام الله تبارک وتعالی جنت ته واستوي. دې جنت ته جنت الخلد وایي. تاسو د شیطان عداوت او دشمني وګورئ، زموږ سره څومره غټ عظیم خطرناکه دشمن دی دا. وایي آدم علیه السلام چې الله تبارک وتعالی جنت ته واستوي، آدم علیه السلام په دې نعمتو کې یوازې وانډوالی نه درلودی. بیا الله تبارک وتعالی د چپه پښتۍ څخه د یوې فروت د کتابونه لیکي چې راکښېنستی یو ښځه یې څنګ ته پرته وه. دا ونومېدل د حوا علیه السلام په نامه باندې. حوا رضی الله تعالی عنها د آدم علیه السلام د چپه پښتۍ څخه الله تبارک وتعالی پیدا کړې. بیا دوی دوی ژوند کوي په دې جنت کې. الله تبارک وتعالی ورته ویل ګورئ ټول جنت ستاسو دپاره دی، دا ټول نعمتونه ستاسو دپاره دي. ګورئ دا یوې درختې ته به لاس نه وروړئ، کوم لاس ورلي بیا خبره خرابېږي. دی په جنت کې ښایسته د خوشحالۍ ژوندون کوئ. شیطان رالی دروازې ته د جنت ودرېدي، ویلې و زه ستاسو دوست یم، قسمونه یې اخیسته د خدای تبارک وتعالی په ذات یې قسم ورته اخیستی، زه داسې دوست یم داسې دوست یم. الله تبارک وتعالی چې د دې شي څه تی منع کړی تس لاس واروړې، دا به سې همیشه به په جنت کې اوسېږي. کتابونه لیکي چې آدم علیه السلام یېره وه چې دا بوټی ته لاس واړي، چې لاس یې واړي ځای پر ځای ټول کالي وغورځېدل، لس پس بدله. حوا علیه السلام، حوا رضی الله تعالی عنها هم د جنت و پاڼو ته حمله کړې، خپل ستر یې په پټ کړي. آدم علیه السلام هم په پټ کړي. کله چې دواړه پټ الله تبارک وتعالی ما ته داسې ناس منع کړي. آدم علیه السلام چې په دې پوه شو چې غلطي خو مې وکړل، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. الله موږ د ځان سره ډېر ظلم وکړي، هغه ابدي ښایسته ژوندون مې و ښه په جنت کې اوسېدلو، ستا د امر مخالفت راته اوس اوس دا رقم شو. الله تبارک وتعالی څه وایي شواسې دواړه دنیا ته ولاړ سي، هلته به ستاسو دپاره ژوندګي. آدم علیه السلام او حوا رضی الله تعالی عنها دواړه راشوال. تاریخ لیکي نو ګورئ چې څنګه به یې آدم علیه السلام وایي د هند سره په دغه علاقه باندې راشوس، حوا رضی الله تعالی عنها د جدې سره په دغه علاقه راشوس. وایي کله چې دوی راشوسول په دنیا کې الله تبارک وتعالی بندوبست د ژوندون ورته وکړ. آدم علیه السلام په خپل دغه کې دا زمینداري یې خوښه وه، آدم علیه السلام په زمینداري کار باندې اخته سو. بیا آدم علیه السلام پر دې دغه باندې دومره وژړل، کتابونه لیکي سبحان الله د الله په دې معمولي نافرماني باندې دونې وژړل. وایي د قیامته پورې چې څومره د آدم علیه السلام بچیان راځي او ژاړي، هغه د ټولو مخلوقاتو ژړا د آدم علیه السلام ژړا پر ډېره دومره وژړل چې لازمه څومره ناجایزه وسوه، څومره مې پر ځان باندې تجاوز وکړي، څومره ظلم راڅخه وسو، دا موږ څه وکړل؟